الله رسول فرمایي چې دا کله یو سړی خوشبو ولګي او چې کله یو سړی کاروبار دی مزدور دی د مزدورۍ کار دی نو ستړی دی بدن یې خولې کړي دي کپړو خولو بوی ځي ده علما فرمایي علما زموږ مذهب نه نور درې سره مذهبونه وایي پر ده باندې غسل واجب دی واجب فرض دی به غسل کوي جمعې لمانځه ته غسل کول زموږ هغې خو د اتوار دپاره ترتیب برابر کړی دی په اتوار غسل هم کوي په اتوار دی بیا خپل کپړې هم بدلوي په اتوار دی صفایي هم کوي دا جمعه په مابین جن پاته سوې ده دغه چې په اتوار یې کوي دا د عیسایانو کار دی او چې په هفته یې کوي دا د یهودو کار دی او چې په جمعه یې کوي دا د محمد رسول الله کار دی په جمعه یې کوي دا د محمد رسول الله کار او بله خبره عجبه درته کوم د الله رسول فرمایي تیل ولګوه خوشبو ولګوه خوشبو اوس خوشبو چې د عاجزانو خلک خو بیخي دی دماغونه دي ولاکه دا ورمعلومېږي چې اوس ما ژړ تیل لګولې دي کومې خوشبو لګول داسې خوشبو بیا کله زموږ پخواني خلک پنبه وروره په عطرو باندې ولړ بیا په غوږو کښې په کوچني اختر کې په غوږو کې چې په لوی اختر کې بیا دی دا دغه چې امام غزالي صاحب فرمایي ته چې دا خوشبو لګوې په دې کې به ستا نیت څه شي اول نیت الله د رسول طریقه ده دویم نیت د مسلمان خوشبوي ښه بوی ځي او مسلمان خوشحاله کول دا ډېر غټ عبادت درېیمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي مسجد خوشبوداره کوي زه مسجد ته راځم ماشه عطر لګولی دي مسجد په خوشبوداره شي څلورمه خبره دا ده زه به عطر ولګوم چې زما بېکاره بوی نه ځي نو به دا خلک زما څه زیریږي نه په یوه عطرو کې نو زموږ هغې چې عطر ولګوي مسجد لره راسي بیا وس یاره زه الرجس سوم زه زکام سوم داسې عطر بیا سړی معمولي قدر ولګوي کله کله دی د عربیانو چمون لګوي عربیانو چمونه مه کوه هغه په 1000 ریاله باندې عطر اخیستي تا په 1.5 سل اخیستي به دویم جمعې پر ما ته خلک ما رالګوی ما خپل ډېر ښه عطر لګولی دي به دی دا وایي ستا عطر دا عطر نه دي دا د تیل راخیستي دي په میزانچو کې دا یو شی ولا خلکو ته ضرر او تاوان دا بنیادي ټکی دی خلک خدای خلک وروره یو وخت دلته ما دا ممبر باندې هغه عود چې دی عود بوټی چې کم و او موږ دا باره سره غوښت موږ به دا لګول یو سړی ورک سو مانځه نه راغی بیا ما پوښتنه ما ته چې جوړوي وایي مولوي صاحب ته دلته دغه عود لګوی بس زه چې زکام څه مال خدایه دی سپږمې مې دی مال په لیټشین کې ولې نه مرې وایي چې ته مړ وایي په لیټشین کې زه د ورځې 300 روپۍ دا وتی ته خرڅوم او ته وازه زکام سبحان الله یاره والله کې مال ولګو دغه خیرن شی دغه ما څه فکر دی او ستا څه فکر دی بیا بل چاته وایي یاره مولوي صاحب ته وایه چې دا مه کوه مرده ما ځه صحیح ده ما دغه مردار خواره شو ما د الله رسول حضرت عمر فاروق په د جمعې په ورځ راغلی ټوله مسجد کې به خوشبو ولګوله دا د کار د الله رسول فرمایي چې کوم څوک مسجد خوشبوداره کې الله به د قبر خوشبوداره کې خوشبو سر خلاص کړي هغه خوشبو نه په غوږو کې چمپمبا اچوي هغه به نه کوي هغه قطعا مه کوه هغه خلک د لمانځه بندوي هغې په عود باندې د مسجد ته بند سو ستا هغې په ژړ تیلو بیا څاړي